أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. عبدالله ابن سلام د مدینې منورې د یهودو د لویو علماو او احبارو څخه و. دی وایي زه د خپلې خاله سره ناست وم، خبر راغلی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. د په لوړ آواز سره تکبیر ووایه، الله اکبر. خاله په تعجب کې سوه چې عبدالله څنګه د دغه سړي په راتګ سره چې وایي نبي دی تکبیر وایي. نو خاله یې ورته وویل، قسم دی که موسی ابن عمران راغلی وای تا به داسې تکبیر نه وای ویلی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل، خاله دغه سړی او موسی ورونه دي، هغه نبي و او دی هم نبي دی. خاله یې ورته وویل، ستا پر حال دې افسوس وي، ته څنګه وایې چې دا سړی نبي دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ورته وویل، هغه ټوله علامې چې د نبي آخر زمان په باره کې په تورات کې ذکر سوي دي هغه ټوله په دو کې موجودې دي. خاله یې ورته وویل، ولاړ شه او ځان ته صحیح حال معلوم کړه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بني نجار و منطقې ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بې له نبي څخه و بل چاته نه ور معلوم. کم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت یې ایمان راوړی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول یهودي دی چې په اسلام مشرفه کیږي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل، یا رسول الله، یهود تهمتي او بهتان ویونکی قوم دی، د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي، یهود او د هغو مشران راوغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یهود راوغوښته او عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا هلته په یوه خونه کې پټ سو. یهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه، خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبدالله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې عبدالله ابن سلام په تاسې کې کم مقام او درجه لري؟ یهود ویل، هغه په موږ کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، که هغه ایمان راوړي بیا تاسې څه وایاست؟ یهود ویل، الله دې د دې کاره څخه وساتي، او دا جمله یې دوه درې واره تکرار کړه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر یهودو لوی دلیل و چې دا دین حق دی. مګر یهودو څه وویل؟ یهودو وویل، دی په موږ کې بې عقل، درواغجن او جاهل دی، او د ده نور بد یې بیانول. دغه د یهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه یې اقرار کاوه چې عبدالله په موږ کې عالم، مشر او شریف دی، مګر چې ویلې ده چې خبره د دوی په نفع او فایده نه ده. نور څه وایي؟ ورونو، یهود وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي، الیهود لیس لهم العهود
دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اوله ورځ حاصله سوه. ورونو، موږ د نوې ټولنې د جوړېدو دپاره د مشکلاتو خبرې کولې او دغه ذکر سوي د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او یهودو مشکلات هغه مشکلات وه چې د داخله څخه متوجه وه، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه وه هغه قریش وه. د 10 کلو راهیسې هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې وه د عذاب ټوله طریقې که وهل او ټکول وه، که عذابونه او آزارونه وه، که لوږې او مقاطعې وې، ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه یې که مځکې وې، که کورونه، که مالونه وه، که حیوانات، ټوله یې غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه یې بندیان کړه او عذابونه یې ورکول. یوازې دا نه وه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند و د وژلو اراده یې هم وکړه چې دی علیه الصلاة وسلام او د ده دعوت ټوله د بینه یوسي او د دغه دسیسې د عملي کولو دپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او آزارو چې مسلمانانو و داسې مځکې ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 500 کیلومتره لرې وه، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دیني او دنیوي صدارت او ریاست درلودی، ځکه دوی د حرم اوسېدونکي وه او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې و. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې سوه. واردات یې لږ سوه او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقراره و او دا د مسلمانانو حق و چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې تیر کړي وه او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې پیدا کړي وه، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووځي. دا هغه قضیې او مشکلات وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوه رسول او لارښوونکي، د یوه امام او قائد په صفت ورسره مخامخ و. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام کړه او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شي مستحق او لائق وه. او په دې کې هیڅ شک نسته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب و، تر څو چې په لږو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېده. ویونکي یا اوریدونکي به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني، څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو. نو یوه واقعه دا وه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات سو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د ده رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا سو او د دغه لمانځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لویو واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ سوي دي. او یوه بله واقعه دا وه
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته نفر ولېږي چې د مکې مکرمې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ راولي، تر دغه وخته د هجرت 4 میاشتې تېرې سوي وې او په دغه 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نه پیدا سوی چې ژوندی دې پاته سي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږدی مړ به سو. ټول نوي کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو آوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاته کېږي او په دې طریقه سره د مسلمانانو ریښه خیږي. مشران به کرار مري او نوی کوچنی به نه پکښې پیدا کېږي. چې پیدا سي هغه به مري، چې دا د مسلمانانو د نیستي کېدو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دې پاته سي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په 100 کورونه او په 4 میاشتو کې د نر کوچني نه پیدا کېده ډېره عجبه وه. تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه آوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې دې نر کوچنی نسي پکښې پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه سوه. نو ځکه خلقو دغه آوازه رښتیا وبلل، تر څو چې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینې منورې ته راغله چې د حمل آخري میاشت یې وه. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه وه او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبدالمطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینې منورې ته راغله حامله او د حمل یې آخري میاشت ده او لږ موده وروسته زوی پیدا سو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی او مړ هم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبدالله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولئ، په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نه مري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په خوشحاله سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله مبارکه خوله کې خرما وژول او بیا یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خوله کې ورکښېښول. نو هغه اول شی چې د عبدالله نس ته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارکې ناړې وې. د عبدالله په ولادت او ژوندي پاته کېدو مسلمانان ډېر خوشحاله سوه. د ډېرې خوشحالۍ څخه یې عبدالله پر سرو ګرځاوه. مسلمانانو د مدینې منورې په لارو او کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه او په لوړ آواز یې تکبیرونه ویل، الله اکبر الله اکبر. دا ټوله د نر کوچني د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو. او د خوشحالۍ ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر آوازه هم په ماته سوه. نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د ده د زیږېدو په سبب تکبیرونه ویل او بیا یې د ده رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کړي او هغو هم تکبیر وایه. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي د عبدالله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده او بیا مې د ده د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ده د ولادت په ورځ یې تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر وه چې د ده د شهادت په ورځ یې تکبیر وایه. ورونو د ده د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه او د ده د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات مې ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره درته بیان کړه. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 28 تاریخ سره برابر و، په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپلې اوښې څخه کښته سو او ویې فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی. او بیا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و کور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عملي کولو شروع وکړه، هغه پر هغه مځکه چې اوښه هلته چوکه سوې وه د مسجد جوړول وه، او دغه مځکه یې د هغې د مالکانو څخه چې 2 یتیم هلکان وه رانیول، او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه اخیسته چې خښتې او ډبرې بیا نقلولې، او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یوه دغه شعر هم ووایه لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المغدل، یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي، دغه ناسته زموږ د پاره ګمراه کوونکی کار دی. او دغه مځکه چې خرابه مځکه وه، په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه وه، ژورې کندې وې، د خرما درختې وې او د غرقد درخته پکښې وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل سوه او خاورې وغورځول سوې، هغه کندې اوارې او سیده سوې، د خرما او غرقد درختې پرې کړه سوې. په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه، د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه، چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه. پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته 3 دروازې ورکول سوې. د مسجد اوږدوالی 100 ذراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و. د مسجد و څنګ یا بغل ته په اومو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواجو مطهراتو خونې او حجرې وې. کم وخت چې د دغه حجرو بنا پورته او کامله سوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کوره څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو. او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمنځو د ادا کولو ځای نه و، بلکې یوه مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول. او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې، کم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع، جنگ او جدل په مابین کې پاته وه. او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و، او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده. پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و، چې نه کور درلودی، نه اهل، نه اولاد درلودی، نه قوم. او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحي نازلې سوې. ورونو، د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تېرې سوي دي. په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و، فرض نه و. هر چا چې به هر وخت هر څونه لمونځ کاوه د ده خوښه وه. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ته رابلل او تشویقول، خو فرض نه و، اختیاري و. بېله د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزملو قم اللیل الا قلیلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو، او بیا وروسته پر مسلمانانو هم فرض سو. مګر نور لمنځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض، خو په معراج کې 5 لمنځونه فرض سوه. هو د مخه مسلمانانو لمنځونه کول خو فرض نه و،
او بیا په معراج کې 5 لمنځونه پر ټولو مسلمانانو فرض وه، خو ټول لمنځونه 2 رکعته وه. سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن ټوله 2 رکعته وه، او مسلمانانو هم تر هجرته پورې 2 رکعته لمونځ کاوه. خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن کې زیاتوب وسو، او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال 2 رکعته پاته سو، او تر دغه وخته اذان هم نه و. خلق د لمانځه دپاره بې له کمې علامې او غږه راټولېده. خلقو به په خپل فکر وخت سنجاوه، او د لمانځه د ادا کولو دپاره به په مسجد کې سره یوځای کېده. نو د هجرت په اولو وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی، او په دې باره کې یې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. ځینو ویل چې بوق یعنې تولۍ به پیدا کو، دا یې نه سوه خوښه، ځکه یهودو دغه تولۍ استعمالول. او چا بیا ویل چې ناقوس یعنې سرنا به پیدا کو، دا یې هم نه سوه خوښه، ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول. خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړه. یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی. ویلې ده چې یو سړی چې زرغونه کالي یې اغوستې دي یوه سرنا ورسره ده. عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې؟ هغه ویل څه پکوې؟ عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبرو. سړي ویل تر دغه ښه شی در وښیم؟ عبدالله ویل هو. سړي ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ اواز سره وایاست الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبدالله ابن زید چې د خوبه راویښ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی، او دغه جملې و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروښیه، ځکه د هغه آواز لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې آواز یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه آواز خاوند وي، ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې اذان دې بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي، په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راویښ سو. خو په دغه وخت کې د رضی الله تعالی عنه هم دغسې خوب لیدی چې اذان پکښې و. نو ژر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، د خبرتیا دپاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان
وحی هم نازل سوې چې اذان یې ثابت او قایم کړي. دا دغه اذان د مشروعیت قصه وه چې هره ورځ 5 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو، الفت او محبت دپاره مسجد جوړ کړي، دغه رنګه یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روښانه کار دی، چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي وه. ورونو، دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین و هغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کړی دی، او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړه کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.